پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا ضرر ولا ضرار. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي. الله وی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خپل لاسونه هغه ځای ته مه اچوئ چې ستاسو هلاکت پکې. که سیکل دی، که سکوټر دی، که موټر دی، که هر شی دی. دا نن سبا چې دا هلکان دا ځوانان دا موټرې تاووي، دا ګاډي تاووي او سکوټر په یو ټیر چلی، او کله چې کوشي روان کړی او کله په بل سکوټر ناست او دا بل روان کړی او څه چلونه کوي، کله په سیکلو دا چل کوي. دا ټول ناروا کارونه دي. ناروا ولې ناروا دي؟ بدن ته نقصان دی. دنیا خلق دې ځله سمړ شي. دنیا ناول نقصان خدا شو، اوله وجه چې حرام دی، بدن ته څه دی؟ نقصان دی. دویم د مال ضایع کول دي، د سکوټر خرابول، د ګاډی، د سیکل یا بل څه شي، دا خو مال نقصان، مال ته نقصان ورکول دي. مال ضایع کول د دین هم شریعت منع کړی. ته به د مال هم خیال ساتي او د خپل ځان هم خیال ساتي. او درېیمه وجه د خلکو یرول دي. یو سړی په لار روان دی، ښه په ارام ښکلی خپل ګاډي کې روان دی، او بل راغی ګاډی داسې وباسي او داسې وباسي او تاوی را تاوی، په دې یره رالګه یره پرې راله. یو مسلمان دی ویره، یو مسلمان دی ګډوډ کو، او کیدی شي داسې ډېر شوي دي اکسیډنټ وشي، دی خو پکې پخپله سر کېږي، ګاډی هم د دې تباه شي او دی هم پکې ختم شي. بل ګاډی یو نه څلور پنځه ګاډي اوس نور تباه کړي او په هغې کې به خلک مړه شي. نو دا ټولې خبرې چې را جمع کړي، اوس به مې سړی چې په دې کې شک دی. که یو سړی سیکل چلی، سکوټر چلی، د دې دپاره خصوصا سیکل خلک دې دپاره ډېر چلی چې زه یعنی دا بدن مې روغي، ورزش کومه، د خپل بدن مضبوطومه. هېڅ خبره نه، دې نه خو شریعت ته نه یې منع کړی. خو دا چې تاوی را تاوی، او کله پې غرونو ته خیجي، او کله دیوالونو ته خیجي، او کله په وړو ته خیجي، او کله څه کوي کله څه کوي، نو داسې دي، دا ناروا دي. والله اعلم. او دا م یاده ساتئ چې مشرانو له نه دي جایز چې کله هغوی د خپل بچي نه خبري چې دی دا کارونه کوي په ګاډي باندې او په سکوټر باندې او په سیکلو باندې، نو بیا نه دي جایز مور پلار له چې دی بچي له دغه څه والي، ځکه دی ورسره به کوم بیا شریک دی. والله اعلم.